علیکم ګرانو ملګرو، زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ. نن به موږ یو ریډي میډ کیک مکس نه یو ماربل کیک تیارو. نو کیک مکس موږ دغه راخستی دی جے بیکس برانډ والا. نو دا تقریبا د دې مقدار چې دی 400 ګرامه دی. نو دا کیک مکس چې کوم دا موږ په دې بول کې واچولو، دې کې چینی هم شامله ده، دې کې بیکینګ پاوډر هم شامل دي، دې کې ونیلا ایسنس هم شامل دي. نو موږ په دې کې صرف یو 3 اگې اچو او یو کپ تیل په پکې اچو او تقریبا یو کپ اوبه واچو اندازې سره. او ماربل افیکٹ ورکولو دپاره موږ ته لږ شان کوکو پاوډر پکار دی. کوکو پاوډر موږ تقریبا 4-5 چمچې راخستی دي. نو ټول نه اول خو به موږ دا 3 اگې په یو مکسینګ بول کې واچو او دا به موږ بیټر مدد سره ښه طریقې سره مکس کو. موږ ښه طریقې سره بیټر مدد سره مکس کړي. اوس به موږ په دې کې تقریبا یو کپ کوکینګ اویل واچو، سات به موږ دا هم بیټ کو. اوس به موږ په دې کې دا کیک مکس واچو. اوس به موږ دا شیزونه دې کې په سلو دغه باندې سپیډ باندې مکس کو. دا موږ ښه شیزونه مکس کړل. اوس به موږ په دې کې لږ شان اوبه واچو، تقریبا یو کپ برابر. اوس به یو ځل بیا مکس کو. کتونکو تاسو ته ښکاري چې دا هر څه مکس شول، کیک بیټر تیار دی. اوس به موږ دې نه یو 100 چمچې بیټر راوالو یو بول کې، تقریبا 4-5 چمچې. او چې کوم موږ کوکو پاوډر راخستی و هغه به موږ دې کې مکس کو. او که موږ ته اوبو ضرورت وي نو موږ به دې کې لږ شان اوبه یا پی هم واچو. نو اوس موږ کیک مولډ یا د کیک سانچه راواخیستله، دا سکویر شیپ کې ده. دې باندې موږ لږ شان تیل یا بټر تاسو په دې باندې اپلای کړئ چې دا لږ ګریسي شي. او بیا په دې باندې لږ شان میده واچوله موږ چې دا دغه شي، یعنې یو داسې کوټ شانتې جوړ شي چې کله موږ بیا دې نه خپل کیک راوباسو تیار شي نو کیک به دې پورې انخلي نه. نو اوس به موږ دا مکسچر چې کوم دی دا په دې سانچه کې واچو او دا به موږ هر خوا ته په دې سانچه کې خور کو داسې برابر. نو دا د کیک چې څومره بیټر و دا موږ په دې سانچه کې واچولو او اوس به لږ شان موږ دا داسې ټیپ کو. کوم دا ببل شان جوړ وي نو بیا به هغه ځایونه خالي خالي پاتې شي. نو په دې وجه باندې موږ دا داسې کو چې دا یو ښه برابر دغه جوړ شي. دا چې کوم موږ بیټر دې نه یوازې کړی او دې کې موږ کوکو پاوډر واچول. اوس به موږ دا دې کې خور کو داسې مدد سره به موږ دا داسې په دې کې خور کو. نو اوس به موږ دا داسې په دې کې دغه کو. نو زموږ اوون ګرم دی. اوس به فټافټ موږ دا په اوون کې واچو. نو تقریبا 20 منټه پس به موږ دا کیک وګورو. که دا پوخ وي نو د دې نښه دا ده چې دا به موږ دې کې داسې دغه کو. که دې پورې کیک بیټر انخلی وي نو دې مطلب دی چې دا کچه دی. او که دا بالکل صفا رالو نو دې مطلب دی چې کیک زموږ تیار دی. نو موږ به اوون بند کو. نو اوس 20 منټه پس بیا موږ ګورو خپل کیک. زموږ کیک بیک شروع دی، تقریبا نیمه ګنټه واخسته اوون کې او 10 منټه موږ داسې بهر کېښودلو. پکار دی چې ډېر ټایم پورې بهر کېدی. نو دا به موږ اوس دغه نه را بهر کو مولډ نه. نو کیک زموږ دواړه طرفونو نه دومره ښکلی بیک شوی دی. اوس به موږ دا یو پلیټ کې دغه کو. پکار دی چې دې وایر ریک باندې تاسو نیمه ګنټه یو ګنټه پورې کېدی چې ښه سیټ شي، یخ شي. نو ګرم ګرم چې کله هم کیک خلک مات کړي نو هغه بیا دننه نه هم ماتېږي. اوس به موږ دا کیک سلایس کو. ښکلی سپنجي کیک تیار دی زموږ. سلایسز ماربل افیکٹ چې کوم دی دننه پورې نه دی تللی ځکه چې موږ ډېر ډیپ نه و دغه کړی.
زه هیله ساتم چې ستاسو به زما د ماربل کیک د ریسیپي ډیره زیاته خوښه شوې وي. نو دې له یو لایک ورکړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان او خپل خیال ډیر زیات ساتئ.